پول دا وایي که چیرته په عیسویت کې د جیزس کرایسټ د مسیح عیسی ذبح درته خیژول ثابت نه وي او د هغه بیرته ژوندي کېدل ثابت نه وي نو بیا زموږ عیسویت ټول دین په اوبو کې دی زموږ تقریر په اوبو کې دی او زموږ عقیده په اوبو کې ده یعنې په اوبو کې لاهو شوې ده نو دغه مسله د مرګ او د ژوند چې دا ژوندی او که مړو دا دلته منطقي ډول باندې نشي ثبوت کولی نو بیا څنګه خلک دعوت کولی شي زه د دوی د مذهب احترامي نه کوم زه د دوی کتاب تاسو ته وایم چې دی ادرس دی کتاب دی آیات او دا په دې کې لیکل شوي دي او په منطق په چاڼ کې اچو چې ګورو څنګه موږ یو منطقي میدان ته رسېدلی شو که څوک هم صحیح عیسوي دی نو دا د زهر وخوري چې د زهر وخوړل د عیسی علیه السلام په نوم باندې دا به هیڅکله هم هیڅ هم دته ونه شي بلکې دا به نوې ژبې زده کړي که سیکیزم د ژوند مقصد جواب ورکوي نو بیا سوال دا پیدا کیږي چې څه شی وشو دا څو بلین انسانان چې نور د سیکیزم مذهب نه مخکې راغلي دي آیا هغوی بې جواب وو بې مقصده وو بې معنا پیدا شوي وو چې اوس 500 کاله مخکې سیکیزم راغی او اوس موږ ته د ژوند جواب موږ ته راکوي چې د ژوند اصلي مقصد دا دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم تاسو ټول صحتمنده سئ او انشاءالله خوشحاله رمضان مبارک میاشت تېروئ نه پوهېږم تاسو رمضان په کوم ځای کې نیسئ لیکن مهمه دا ده چې دې میاشت نه باید موږ ډېر زیات ګټه واخلو تر څو پورې وکولی شو چې الله ته نږدې شو او انشاءالله خپل فامیل سره هم ښه رویه وکړو او که چېرته بعضې خلکو سره موږ بعضې مشکلات لرو نو دا مبارکه میاشت بهترین میاشت دی چې هغوی ته لاړ شو یو بل ته بخښنه وکړو تر څو پورې موږ الله ته نږدې شو الله موږ ته بخښنه وکړي انشاءالله راځو بیرته بیا خپل پروګرام ته پرون ما په یونس علیه السلام باندې قصه وکړه هغه قصه ما زیات د بایبل د ادرس نه کړې وه لیکن زه په دې کې فکر مې وکړو چې کیدای شي بعضورونه په دې کې شکمن شوي وي چې اسلام مثلا قرآن او سنت دا قصه لږ زره ډول په همدې ډول نه دی هغه فقط زه منم چې د یونس علیه قصه د ننه ونه وه بیا جو پاته تو په جو پاته چې کله په کشتۍ کې ناستو هغه ټول مسایل به زه پرېږدم ځکه زموږ موضوع دلته اسلام د ساینس او منطق نظر نه دی دا قصه ما ځکه ذکر کړه چې په بایبل کې په بوک اف ماتیو کې دا راغلی دي چې عیسی اسلام پوښتنه وشوه چې ته موږ ته خو نښه خانه خو وښیه که نه چې ته حق پیغمبر یې دغه وینا همچنان دا وینا همچنان د عیسی اسلام خپل نه ده بلکې سنت پول اضافه کړې ده نو دوی څو ټیسټونه ورکړي دي د حقیقت چې همیشه دپاره قرآن هم چندا ټیسټونه ورکړي دي که چې ته په قرآن باندې شک لرې راشي یو آیات جوړ کړه انشاءالله د باندې موږ ډېر تفصیلي بحث کوو وروسته پروګرامونو کې لیکن په بایبل کې دوه امتحانونه دي یو امتحان دا دی چې که ته چې ته په حق موږ ته نښه نشاني وښیه نو هغو ته وویلې په بایبل کې ذکر دی بوک اف ماتیو کې که زما به داسې نښه نښانې وي لکه څنګه چې د یونس علیه السلام یونس علیه السلام 3 شپې 3 ورځې د نهنګ په ګېډه کې وو او زه به د ځمکې په ګېډه کې یم دلته کې علما بدون د شک چې اختلاف لري چې ډېر علما په دې نظر دي دا 40 ورځې وو بعضې علما وایي چې نه دا کمې ورځې وي لیکن دا جدا مسله ده موږ نه غواړو په بحث کړو موږ بحث دلته څه شی دی چې څنګه بایبل یو منطقي غلطي کولی شي دلته منطقي غلطي څه شی ده اول یونس علیه السلام هلته مړ شوی نه و بایبل څه شی دعوه کوي دا وایي چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله دا مړ شو او بیرته بیا راژوندی شو قرآن په ده باندې ډېر زیات واضح دی وما قتله وما صلبه دلته صلبه چې صلب دلته څه معنی راغلی دی مشکل دلته د سنسار نه په هغه ټایم کې چې کوم وخت کې عیسی علیه السلام و دا سنسار چې نن خلک د لاسونه داسې نیولي دي او ټکوهي پښې ټکوهي دا سنسار هغه ټایم کې عام باندې نه و عام په کوم وخت کې په ایجپت کې په دې ملکونو کې چې یو تیر به یې جوړ کړو ډېر تیز تیر به یې جوړ کړو او سړی به یې پرې وتړو او بیا به واچوه تیر به قرار د هغه سړي په وجود نه کېدو او همداسې به وژل کېدو نو اصلا تاریخدانان دا وایي لیکن اوس که اکثر ته وګورې نو عیسویان به کراس باندې د سنسار مسله ذکر کوي اکثر کې نیو ایر کې او په کرسمس کې یا په ایف کې په مختلف وختونو کې دوی همدا حتی غاړه کې مچولی دا هم تاریخي ثبوت نه دی چې دا د کراس کوم ځای نه شروع شو قرآن ډېر واضح دی چې یو کس چې دوی وژلی هغه دوی ته ښکاره شو چې دا عیسی علیه السلام دی عیسی علیه السلام نه وژل شوی دی او نه دوی سنسار کړی دی هغه الله سبحانه تعالی اسمان ته اوچت کړی دی د باندې تاسو کولی شئ پوره ریسرچ کوئ دلته چې اوس د بایبل په دې بحث کړی دی چې عیسی علیه السلام 3 شپې او 3 ورځې ځکه مخکې نه ویلي دي چې زه به ګېډې منځ کې وم نو که چېرته موږ وګورو عیسی علیه السلام د بایبل په وینا باندې دوی په یو غار کې اچولی او تیږه پې
بنده کړې وه. مخکې قبرونه اکثر داسې نه وو چې اوسني څنګه قبرونه موږ باسو، هغه به غټ غټ غارونه وو یا به تیږې وې. که تاسو متوجه شئ په ایجپت کې ممیز اوس هم راوځي د مختلف فیروز، یعنې ممیز راوځي، هغوی به تیږې واچولې یا به غار کې واچو تیږې بنده کړه پې. نو یو غټه تیږه د دوی په وینا چې دا کوم کس دوی سنسار کو او یا دار ته وخیجو، د باندې غټ تیږه تاوه کړه. نو دوی اوس ماتیو، جان، لوک دا ټول څه شی وایي چې دا موږ په جمعې په ورځ به دلته اچولی دی. شنبې جمعې شپه پې تېره شوه او شنبې شپه شوه، یکشنبې دا بیرته راووتو. د دلته دغه پروفیسي، دغه وینا د ثبوت دپاره چې زما د دعوت حق دی، دلته زه اخري کې دا پوینټ ته راځم، دا دی چې یونس علیه السلام په 3 شپې د ورځې د مهي په ګیډه کې زه به د ځمکې په ګیډه کې مو بیرته به راژوندی شم. دلته اشتباهات څه شی دي؟ اول اشتباه، یونس علیه السلام وفات شوی نه و، چې کله د اوبو ته هم راغی ژوندی و، مهي ګیډه کې ژوندی و، مشهوره دعا یې تاسو اورېدلی شئ. دویم چې راووتو بیا هم ژوندی و. نو څنګه د هغه مثال دلته بایبل کې ورکول کېږي عیسی علیه السلام ته؟ دا معلومیږي دلته غټ اختلاف دی، کانټرډکشن دی او منطقي دا موضوع مکمل غلطه ده، ځکه چې هغه ژوندی و، دا مړ شوی. نو مثال یو ځای کیدی نشي. بل که هغه 3 شپې 3 ورځې صحیح دی وبمنو، صحیح شو، بایبل څه ومنو چې یونس علیه السلام 3 شپې 3 ورځې د مهي د نهنګ په ګیډه کې وو، او هلته کوم انزایم چې دي، چې کوم زهریات دي، هغوی په اثر هم پرې کړی او سجده سره ومنله. نو بیا څنګه عیسی علیه السلام کو چې ته جمعه، شنبه او یکشنبې راوځي، دا خو بیا 2 شپې شوې او 3 ورځې شوې، دا خو بیا هم 3 شپې او 3 ورځې نه شوې. تاسو پوهېږئ څه رقم ته غلطي ده؟ دلته فرست لیویټیکس کې پول څه شی وایي؟ فرست لیویټیکس کې پول دا وایي که چیرته په عیسویت کې د جیزس کرایسټ، د مسیح عیسی ذبح درته وخیژول ثابت نه وي او د هغه بیرته ژوندي کېدل ثابت نه وي، نو بیا زموږ عیسویت ټول دین په اوبو کې دی، زموږ تقریر په اوبو کې دی او زموږ عقیده په اوبو کې ده، یعنې په اوبو کې لاهو شوې ده. نو دغه مسله د مرګ او د ژوند چې دا ژوندی او که مړ دا دلته منطقي ډول باندې نشي ثبوت کولی، نو بیا څنګه خلک دعوت کولی شي؟ بل دوی وایي اکثر په دې عقیده دي چې کله هم عیسی علیه السلام دوی په دار ته خیجولی وو، هغه ولې اله ما تبسني، اله ما تبسني د هیبرو کلمه ده. او دا بایبل چې نن په موږ په لرو، کینګز جیمز ورژن، نیو انټرنیشنل، مختلف ورژن موږ لرو، دا اصل کې په هیبرو ارامه کې لیکل شوی دی. په هیبرو کې اله ما تبسني چې یا الله تا څنګه زه هیر کړم. نو اوس دلته هم په خپله دوی په خپل ځان باندې اصل کې ګول کوي. که متوجه شئ، که چېرته دا داسې وه اله ما تبسني وه، نو بیا تاسو څنګه وایئ چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د دوی په وینا باندې په خپله ویلو چې زه د انسانیت د ګناهونو دپاره خپل ځان ورکوم او تاسو سره مینه کوم، محبت کوم، او نو بیا که داسې ویل بیا ولې دا ګیله کوي چې یا الله تا زه هیر کړی یم، ما تبسني یعنې تا زه هیر کړی یم. دا د هیبرو کلمات دي. یو دا. دویم، که بعضې خلک وایي چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله په خپله خدای دی، چې کوم پروټسټنټس او بعضې اورتوډکس کرسچن هم دا نظر لري، په ده کې موږ سره نومټس دي، هغه هم دا نظر لري. نو که چېرته نعوذ بالله دا په خپله خدای و، نو بیا ولې په خپل ځان ته ویلې تا زه هیر کړی یم؟ دا غیر منطقي ده. نو څنګه سړی ویل چې تا څنګه زه هیر کړی یم؟ خپل ځان ته یې بیرته دعا کوله، خپل ځان دفاع نه کوله. او بل ته څه فکر کوي چې الله سبحانه وتعالی دومره غیرتي ذات دی چې خپل نبي و په داسې حالت کې پرېږدي چې لوس لنډغر په یو تیږه په یو سنسار باندې وي؟ نه، موږ په دې پوهېږو چې منطقي ډول باندې موږ عیسویت زموږ جواب نشي کېدلی. دلته اختلافات دي، دلته بعضې کلمات دي چې منطقي موږ یې نشو قبلولی. مخکې ما ساینسي اختلافات تاسو وړاندې کړل. زه د دوی د مذهب احترامي نه کوم، زه د دوی کتاب تاسو ته وایم چې دی ادرس، دی کتاب، دی آیات، او دا په دې کې لیکل شوي دي، او په منطق په چاڼ کې اچوم چې ګورو څنګه موږ یو منطقي میدان ته رسېدلی شو. یو آخري بل ټیسټ به تاسو ته وړاندې کوم، یو امتحان چې څوک صحیح عیسوي دی. دا بایبل کې ذکر دی، خلکو لوستلی شي مختلفه کې، بک اف ډیوټرانومي کې هم دی، همچنان په فرست کرنتین کې همچنان دا ذکر دی. که څوک هم صحیح عیسوي دی نو دا د زهر وخوري. دا چې وخوري، زهر دی وخوري. چې د زهر وخوړل د عیسی علیه السلام په نوم باندې، دا به هېڅکله هم هیڅ هم دته ونه شي، بلکې دا به نوې ژبې زده کړي. جالبه څه ده چې څوک هم ټیسټ دا دی که ته واقعا عقیدوي عیسوي یې، ته زهر وخوره، چې کله تا زهر وخوړل تا باندې به هیڅ هم نه کېږي، بلکې ته به نوې ژبې خبرې کوې. دا یو مذاکره په 2000 کال کې په اګست کې په امریکا کې
دوه کسانو منځ کې یو ډاکټر ویلیام کیمبل و. ډاکټر ویلیام کیمبل یو مشهور عیسوي عالم دی، ټي وي انجن دی، او بل ډاکټر ذاکر نایک. ډاکټر ذاکر نایک په دې مذاکره کې ورته وویلې که ته واقعا عیسوي دا اخره او ځان ثبوت کړه چې ته واقعا عیسوي او نوې ژبې خبرې وکوه. که نور ژبې خبرې نشې کولی اقلا هندي خبرې وکوه. هغه دا ټیسټ هېڅکله یو عیسوي هم نه دی راغلی چې دا ټیسټ زه قبلوم. اکثر خلک دلته سوال راولي چې څنګه بیا دلته حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم که تاسو اجوا خرماګان تاسو اخورئ نو انشاءالله هیڅ زار تاسو باندې تاثیر نه کوي. دلته اصل کې خرما ټول ذکر نه دی، اکثر خلک ټول خرماګانې وایي، فقط اجوا خرما، اجوا خاص خرماګانې دي تاسو خوړلی شئ. او هغه د زهریات ټول زهریات ته نه دي ویلي. زه چالنج ورکوم که څوک وایي ټول زهریات، نه، هغه فقط د معدې زهریات ته ویلي. تاسو په دې پوهیږئ چې وینه مختلف کې کلسترولز وي او کلسترول د معدې لپاره ډېر زیات سخته دی، او کوم انزایم چې موږ لرو یا کوم زهریات چې موږ په ګېډه کې لرو چې زموږ د ډوډۍ ازمېښت لپاره غټ کومک کوي، نو موږ دغه اجوا خرما چې کله وخورو نو هغه زهریات زموږ د معدې نه ختموي او معده ماشاءالله سالمه کیږي. نو ته هېڅکله نشي ویلی چې د عیسویت چې کوم ټیسټ ورکړی دی زهر، هلته کلیر راغلی پویزن، هغه زهر راواخلې ته د خرماګانو سره یو ځای کې او بیا ټولو خرما ته ووایو بیا ټول زهري، هغه خو زهر نه دی چې انسان پرې وژل کولی کېږي، بلکې دا فقط د معدې زهریاتو ته بحث شوی دی د معدې علاج دپاره. انشاءالله دا یو مکمل ډول باندې تاسو ما تشریح درکړه او لږ وضاحت مې درکړو د هغه په باره کې. اوس راځو بحث کوو په بودیزم باندې. بودیزم یو داسې دین نه دی چې موږ ورته وایو چې یو دین دی چې تاسو ته مکمل الف نه تیې پورې لاره ښیي، لکه څنګه چې اسلام دی یا څنګه چې مثلا اوس عیسویت دی. عیسویت کې هم ډېر زیات احکامات شته دی. بودیزم یو فلسفه ده. بودیزم څنګه شروع شو؟ بودیزم تقریبا 2500 په بي سی ای کې. دلته تاسو متوجه شئ زه ولې بي سی وایم. بي سی معنا څه ده؟ بي سی په انګلیسي کې وایي بیفور کرایسټ، یعنې مخکې د عیسی علیه السلام نه. په دې ټایم کې بودیزم داسې نه و چې یو مذهب شروع شوی دی. اکثر خلک په دې دعوه لري کیدای شي ګوتما بودا به یو پیغمبر دی الله، والله علم موږ نه پوهېږو. پیغمبرو که نو قرآن کې ذکر نه دی، قرآن کې فقط 15 پیغمبران ذکر دي او موږ دا منو. هغه احمد محمود پیغمبر وکنو موږ دا نه منو. پیغمبران به وروسته موږ سره بحث کوو تفصیلي او پوه به شو چې څنګه الله سبحانه تعالی هر قوم ته پیغمبر لیږلی او که نه ده لیږلی. ګوتما بودا په خپله د یو پاچا زوی و، په خپله یو شهزاده و او دا به همیشه دپاره یو ونې ته تو د ونو نه غوښتل چې انرژي واخلي او دا تشویش و چې ولې په دنیا کې دومره غم دی او درد دی او څنګه کولی شو په دنیا کې دا بدبختي غم درد ختم کړو. په دې پالیسي باندې چې څنګه ختم کړو دی اوس خپل سفر شروع کړو. ډېر خلک ته وایي دا سفر دی یو هدایت سفر و چې دی شروع کړو، دعوتي سفر و. موږ دا نشو تاییدولی چې دا دعوتي سفر و په دلیل څه دی چې په ټول بودیزم کې دا نه دی راغلی چې آیا خالق شته او که نه شته. حتی د الله سبحانه تعالی د حقیقت د هغه د خلقت هم بحث نه ده شوی، ځکه په هغه ټایم کې الترومایفوزم فلسفي دا ده چې هر څه یو شکل یو څه خلقت دی الله لري نعوذ بالله تعالی، یعنی علولی او ربوبی او تعریف په هر څه کې پروت دی. په همدې ډول باندې کې تاسو متوجه شئ بت پرستان د یو د پیسو دپاره جدا تن ته خدای جوړ کړی دی. دې معنا چې د باندې الهي عقیده لري، دا وایي چې موږ ته هر څه ګټ راکوي، دا زموږ یو الهي قدرت جوړېدلی شي. نو بعضې خلک حتی دا وایي چې هلته پیسې زموږ نعوذ بالله خدای دی. بودیزم په 4 حقایقو باندې کار کوو چې دوی ته 4 ګریټ ټروت ته وایي. او دا 4 حقایق څه شی وو؟ اول دی درد او غم، دویم درد او غم څنګه ختم کړو؟ هغه دا و درد او غم ختمیږي په خواهشاتو باندې. خواهشات څنګه ختم کړو؟ چې تاسو څلورم دی خواهشات څنګه ختم کړو؟ که چېرته خواهشات تاسو هغه 8 کمانډمنټ تعقیب کوئ، 8 احکامات. هغه څه احکامات دي، دروغ مه وایه، قتل مه کوه، د خپل زړه سکون پیدا که، دا ټول بنیادي شیان چې کوم اسلام هم چلن ویل دي. نو ټول بودیزم په دې باندې تعریف دی. ګوتما بودا دومره چیندې لیکلي، بلکې د هغه خپله یو سرویټ و چې انندا په نوم باندې، لیکن هغه نه وروسته بعد خلکو فلسفې اضافه کړي دي، میډیټیشن یې پکې راوستو، مختلف نور ورزشونه یې پکې راوستل. خو دلته ډېر زیات داسې موږ نشو ویلی چې دا یا ابراهیمي کوم مذهب دی یا موږ دا نشو ویلی چې دا ډېر زیات داسې الله پکې ډېر زیات قانونونه انتخابوي، نه، دوی خپل فلسفي باندې مخکې ځي. نو موږ چې څومره ګورو دا یو فلسفه ده، یو کس راپاڅېدلی دی او دا تشویش و چې درد او زغم څنګه ختم کړم، تو درد هغه ختم نشو. دکې هم منطقي اشتباهات دي. اول اشتباه دا دی درد او غم په دنیا کې یو حقیقت دی، ختمېدلو امکانات نه لري. په دې باندې موږ بحث کوو چې ولې په دنیا کې درد او غم دی، ولې الله سبحانه تعالی د بعضې مسکینانو د بعضې غریبانو غور نه کوي. دا زموږ جدا بحث دی چې په اخر د پروګرام کې موږ بحث کوو. دویم دا دی چې ته درد او غم ختم کړې نو خواهشات ختموي.
خواهشات په عمومي ډول باندې امکان نه لري چې ختم شي، ځکه چې انسان په خپل ذهن کې ډوپامین په نوم باندې یو کیمیکل لري چې کله انسان کیمیکل لري نو امکان نه لري د انسان خواهشات ختم شي. څه شی کیدای شي چې خواهشات کنټرول کړی شي، او اسلام دا تعریف هم ورکوي تاسو باید خپل خواهشات خپل نفس کنټرول کړئ. نو که ته خواهش ختم کړې مکمل، دا ریسرچ هم شوی دی، ډوپامین د یو خرګوش نه لرې کړی وو، د خرګوش د اعصابو نه ډوپامین لرې کړی وو، هغه د وږي د لاسه مړ شو، مخې ته ډوډۍ پرته وه ډوډۍ ونه خوړله، ځکه خواهشات موږ ضرورت لرو خواهشاتو ته چې موږ خپل ژوند وکړو، یو مقام ته ځان ورسو، یو هر څه دپاره موږ خواهشات ضرورت لرو. چې انسان یو خواهش نه لري هغه نشي کولی چې یو قدم ووهي، یو دې ته موږ ضرورت لرو. دا د انساني تعریف دی، دا زموږ فزیکي تعریف دی، ساینسي تعریف دی چې موږ ډوپامین لرو او هغه دا مسؤلیت لري چې موږ خواهشات طرف ته وړي. که چېرته ته څنګه کولی شي چې کله د انسان ډوپامین ختم نه وي او ته خواهش ختم کړې، ناممکن ده. دویم، که ته خواهش ختم کړې نو چې انسان خواهش نه لري بیا څنګه شی تعقیبولی شي؟ هر څه دپاره ته خواهشات ضرورت لري. که اسلام تعقیبه ته باید خواهش ولري چې اسلام تعقیب کړي. نو که ته کله خواهش ختم کړي دې دپاره چې درد او غم ختم کړي، نو بیا څنګه امکان لري چې هغه اته نور کټګري چې دي هغه تعقیب کړي؟ دا خپله یو منطق کې چې واچي. دویم، موږ نشو کولی چې دغه فلسفه راواخلو او د خپل د ژوند مهم پوښتنې جواب کړو چې زه چا جوړ کړی یم، ولې جوړ کړی یم، او په ما باندې به څه شی کېږي، او زه چیرته ځم، او زما د ژوند مقصد څه شی دی. فقط دې سوالونو جوابونو، دغه مشکلات فلسفه چې راواخلي، دا سوالونو جوابونو حل نه دی. اوس راځو موږ په د خلکو مذاهب باندې بحث کوو. خلکو مذاهب نه زما مقصد څه دی؟ په دنیا کې په مختلف قنجونو کې داسې خلک پاتې شوي چې هغوی خپله یو د خپل د کلتور عناصرو نه یو مذهب جوړ کړی دی. متاسفانه دا موږ په افغانستان مختلف ځایونو کې هم لرو. که تاسو د نورستان غرونو ته ورشئ او یا د بدخشان غرونو ته ورشئ، هغوی خپل یو کلتوري عنعنات لري، یو قانون لري چې وایي چې زموږ قانون کې همداسې دی. زه درته مثال درکولی شم چې په نورستان کې بعضې کلتوري عنعنات دي چې هغه په هیڅ یو دنیا په مذاهب کې نشته دی، بلکې هغوی خپله جوړ کړي دي. بعضې افکارات دي چې هغوی را پیدا کړي دي او هغه په یقین لري. مثلا زه خپله نورستان تللی وم او دا مال ته خلکو واورېدل چې الله سبحانه وتعالی ټوټل مخلوق چې دی 18 زره دی، ماهیان، حیوانات، نباتات، انسانات، جنس، په دې ټولو کې چې دا ټول کې دا 18 زره دی. او په دې بنیاد باندې هغوی به خپلې فیصلې کولې چې 18 زره مخلوق دی، همدا علم و. بل قسمونه په مختلف ډولو باندې کول. بعضې شیان دوی ته د زردشتیانو نه پاتې وو چې هغه د اور دی، چې کله یو کس د اوبو پسې اچوي، چې کله ناوې راځي باید په اور باندې قدم کیدي، یعنی مختلف مسایل. لوګی نه غواړم په فقهي مسایلو ته لاړ شم، لیکن دا خپله هم دا کلتوري اعلانات چې کله ته خپل د ژوند فیصلې چې یو شي ته ته جایز ورکوې، یو شي ته ناجایزي کوې، صرف دې دپاره چې ستا کلتور ویلی دي. ما لیدلي دي بعضې خلک خپل ژبې وایي چې موږ ته په مثلا په دې ژبه کې دا کار اجازت نشته دی، ته خو دې ژبې کس یې څنګه دا کار کولی شي؟ ته یعنی یو ریفرنس پوینټ ورکوي. دا په عمومي ډول باندې بد نه دی، خو په هغه وخت کې بد کیږي چې کله ته مکمل د اسلام نه صرف نظر شي، لیکن ته خپل ځان ته جدا مذهب شروع کړي، د الله عبادت پرېږدي. زه منم چې افغانستان کې موږ دا نه لرو، لیکن په نوره نړۍ کې لکه تنزانیا شوه، په همدې ډول باندې سیرلیون شو په افریقا کې، په نورت امریکا کې چې کوم وخت کې وایکنز هم تللي وو. که تاسو وایکنز وپېژنئ، سکینډینیوین ملکونو کې وایکنز پیګنز وو، لیکن دوی چې کله سفرونه کول مختلف ځایونو ته، په هغه وخت کې ګرین لینډ وجود نه درلودو چې دوی پیدا کو، نو دوی به یو څو کسان به هلته لاړل، نور کوم خپل ځان نه به یو کلتور جوړ کو، یو مذهب به جوړ کو، یو قانون به جوړ کو، په هغه به قانون تطبیق کول. زما دلته فقط منطقي پوینټ زما دا دی چې دا مذهب چې د خلکو مذهب دی، دا ګوره وړوکی نه دی، تقریبا د خلکو مذهب دلته په نوم د خلکو مذهب دی چې خلکو خپله جوړ کړی دی. 15.7% دنیا ټول خلک، تقریبا 15.7%، یعنی دنیا خلک دا تعقیبوي. دا وړوکې خبره نه ده. دا هم چنان نشي کولی چې زموږ بنیادي پوښتنې جواب کړي چې کوم ما مخکې تکرار کړي. اوس راځو موږ سیکیزم ته، انشاءالله څو دقیقې وخت لرو، سیکیزم باندې به خبرې وکړو. سیکیزم یو نوی مذهب دی، بلکې ډېر اخرینی مذهب دی په مشهور او غټو مذهبونو کې، ادیانو کې. سیکیزم دومره ډېر فلسفه نه لري، زیاتره د اسلام کاپي ده. بنیادي هغوی یو الله مني، یعنی یو خدای مني، د یو خدای عبادت کوي، بت پرستي نه کوي. تاسو کله دوی درګاهګانو ته ورشئ نو فقط د هغوی کې بت پرستي نه وي. 15 بعضې شرایط لري چې لاس کې به د کړۍ وي، په ملا کې به د پټۍ تړلې وي، چاقو به د سره وي، ویښته به نه کټ کوي، او سر به د همیشه په یو
لونګۍ باندې پټ وي. نو سیکیزم لنډ موږ په دې پوهېږو چې دا ابراهیمي مذهب نه دی. دکې منطقي فقط زما سوال دا دی چې څنګه انسانیت خو تقریبا د څو کلونه به نور کوم خو کافي وخت نه میلیون نشم ولی ځکه تایید وخت معلوم نه دی، لیکن ځمکې موږ 14 میلیون ولی شو چې ځمکه تقریبا دلته شته دی. نو څنګه امکان لري چې دا نور ټول انسانیت ته هیڅ کوم د بنیادي پوښتنې جواب ورسره نه و، فقط سیکیزم یا ګرو نانا صاحب راغی او ګرو نانا صاحب موږ ته څو کتابونه راکړل او موږ ته د ژوند جواب راکړو. په سیکیزم کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې سیکیزم او د اسلام څه شی متشابهت دی او کوم شیان سیکیزم د اسلام تعقیب کړي دي. او سیکیزم په اصل کې په پنجاب په انډیا کې شروع شو چې اوس تقریبا په افغانستان کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، همداسې په کاناډا کې کافي نفوس دی. نو او ډیر محدود خلک دي او ډیر په خپل دین باندې ولاړ خلک دي. خو بیا هم چې کله موږ عقلي او نقلي تاریخي دا وګورو موږ نشو ویلی چې سیکیزم به زموږ د ژوند مهمې پوښتنې جواب کړي. لکه څنګه تاسو ما مثال درکو چې ته یو کوټه کې پروت یې، یو دفعه ویښ شوې او ته د دې کوټه کې چا اچولی یم، څه مقصد لرم، ولې جوړ شوی یم او ما سره به څه کیږي. تاسو ته انشاءالله چې دا پروګرام اولین برخې وګورئ حتما په دې مثال باندې پوه شئ. دا مثال مې ورکو. هغه کې بنیادي پوښتنه دا وي چې زما د ژوند مقصد څه شی دی او ما سره به څه کیږي. که سیکیزم د ژوند مقصد جواب ورکوي نو بیا سوال دا پیدا کیږي چې څه شی وشو دا څو بلین انسانان چې نور د سیکیزم مذهب نه مخکې راغلي دي، آیا هغوی بې جواب وو، بې مقصده وو، بې معنا پیدا شوي وو چې اوس 500 کاله مخکې سیکیزم راغی او اوس موږ ته د ژوند جواب موږ ته راکوي چې د ژوند اصلي مقصد دا دی. انشاءالله په دې موږ پوه شو چې دا هم د منطق او د عقل او تاریخ دلیل نه موږ نشو کولی چې قبول کړو چې دا زموږ یو مذهب باید شي چې تعقیب کړو. نو همدې دپاره انشاءالله موږ به ځو دنه مخکې چې زه په اسلام باندې خبرې کوم چې اسلام څه جواب لري دې سوالونو ته. زه غواړم چې په ډیموکراسي باندې خبرې وکړم چې ډیموکراسي څه جواب لري دې خبرې ته. لیکن نن زموږ وخت ختم دی. که امکان لري انشاءالله سبا ته له خیره سره همدې وخت باندې به زه ستاسو دوباره بیا میلمه یم او موږ به په ډیموکراسي باندې بحث کوو چې ډیموکراسي ولې زه ورته مذهب وایم او ولې د ژوند غټې پوښتنو دپاره جواب نه لري او ولې د ژوند دپاره بهترین نظام نه دی. انشاءالله سبا ته